सऊदी अरब के इलाका नजद के एक करिया में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा हुए। 1115 में विलादत हुई और 90 साल से ज़ायद उम्र पाकर 1206 में वफ़ात पाई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसूल की अहले सुन्नत सर ताल्लुक़ साथी और पे फुरूक़ की द इमाम अहमद बिन हंबल मुक़ल्लिद सलोर मज़ाहिबों ने जिसको दे चा तकलीद की पागे बे नकीर न कहो तिन्ने बे तकलीद तो गुमराही। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसूल की अहले सुन्नत सर ताल्लुक़ साथी और पे फुरूक़ की द इमाम अहमद बिन हंबल मुक़ल्लिद उसूल की अहले सुन्नत सर ताल्लुक़ साथी। استاد شرع قائد په درس کې طالبان ما ترازی او هغه ما ته خبره کوي وی مولانا سے وایي چې دا دواوی دریاوی ډلې چې جوړیږي دا د ټول امت کې يهوديان او عیسویان چې ټول راغون کې نو دا پکې جوړیږي او زموږ امت کې چې څومره وابیان دي او شیعاګان دي دا ټول اهل سنت دي. ستا خدای عقیده ده راشه زری عقیده ده روخایم تا نه خو طالبان لا خبر نه دي چې ته څه بلای تو اوسه پوری په دې نه پوهېږي ته شیعه اهل سنت وایي ته وهابي ته اهل سنت وایي دعوه کې زه حنفي یم ستا د حنفیت فتاوا شامي په درېیم جلد کې لیکي چې د محمد بن عبدالوهاب النجدي تابعداران دا د خوارجو جماعت دی ته ورته اهل سنت وایي. ورشي سبا ته ورشي یو کس ورته کښېني دغې ملا ته ورته ووایه چې دا وهابیان اهل سنت دي که نه دي دی دې درته ووایي چې دا خوارج دي تا ته به پته ولګي چې دا وهابي دی که دا سني دی او اصل دعوه د دیوبند مکوه د دیوبند په لارم نه روان